ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د هیواد د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې له مخې دیني، علمي او اصلاحي درې ورځنی سیمینار د اماراتي او خصوصي پوهنتونونو د استادانو او اداري کارکوونکو لپاره د بلخ پوهنتون کې ترسره شو. نور جزئیات په راپور کې. د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د استادانو او کارکوونکو لپاره درې ورځنی دیني، علمي او اصلاحي سیمینار په بلخ پوهنتون کې پیل شو. د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د علم پر ارزښت او اهمیت لنډه وینا وکړه. وروسته د سیمینار د علمي موضوعاتو د وړاندې کولو په موخه د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه مدرسې محتمم شیخ الحدیث حمید الله حمیدي د ټاکل شوې اجنډا له مخې د تقوا، نیک اخلاق او پاک نیت په اړه ګټورې ویناوې وکړې. نوموړي ګډونوال وهڅول چې په فردي، ټولنیز او تعلیمي ژوند کې غوره اخلاق خپل کړي او نیک اخلاق یې د انسان د بریالیتوب راز وباله. همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د تقوا اړوند اعمال د انسان له نیت سره تړاو لري. ورپسې د علماو شورا رئیس شیخ حیات الله حلیم د ایمان پیژندنې او د ایمان د رکنونو تر عنوان لاندې مفصله وینا وکړه چې پکې د ایمان شرعي تعریف، د دیني علماو نظرونه او د ایمان بیلابیل برخې د اسلامي شریعت له معتبرو سرچینو څخه په استناد تشریح کړي. همدارنګه د بلخ ولایت د امام ابو یوسف رحمه الله د جامعې استاد شیخ عبدالوکیل اخونزاده د تقلید او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مناقبو په اړه هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل. د لومړۍ ورځې د پروګرامونو په وروستۍ برخه کې د بلخ پوهنتون د شرایطو پوهنځي رئیس مفتي شفیق الله مظهري د مسؤلیت احساس تر عنوان لاندې ګډونوالو ته ارزښتناک مطالب وړاندې کړل او په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې هر انسان په خپلو اړوندو برخو کې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې اصلي موخه باید د الله تعالی رضا وي ترڅو د دنیا او آخرت بریالیتوب ترلاسه شي. د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت یو شمېر خبریالانو د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ او د یو خصوصي موسسې په ملاتړ په دغه ولایت کې د غرنیو بوټو د تخمونو د کرلو لړۍ پیل کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ګډونوال وایي چې دا ډول اقدامونه د چاپیریال د ښه والي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اغیزمن تمامیږي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر مولوي نقیب الله وایي چې د اقلیم بدلونونو د مخنیوي په موخه یې د دې ولایت د رسنیو له یو شمېر خبریالانو سره یو ځای د غرنیو بوټو د تخمونو کرلو ته اقدام کړی دی. نن سبا په افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیات منفي تاثیرات معلومیږي چې په دې تړاو د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د یو مسؤلیت په حیث د خپل دولتي رسنیو خبريالانو سره او د خپل خصوصي رسنیو خبريالانو سره یو ځای د مزار شریف د ارتشادیانو ته راوتلی یو او غواړو چې ولسته او ټولنې ته هغه څه ور وپېژنو کوم چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مثبت تمام سي. ورته مهال د خصوصي موسسې استازی سید مرتضی وایي چې د دې ډول پروګرامونو پلي کېدل د چاپیریال ساتنې او د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره مهم رول لري. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د اماراتي ادارو او خلکو ګډه همکارۍ د یو سالم او دوامدار چاپیریال د رامنځته کېدو لامل ګرځي. در مناطقی که قابلیت کشت و همچنان قابلیت محافظت داره ما شما اینجا آمدیم قسمی که شما دیدین امروز برنامه گرفتیم و نباتات کوهی از جمله خنجر، پستی کوهی و همچنان بادام کوهی را اینجا کاشت کرد. د بلخ ولایت یو تن خبریال سجاد موسوي وایي چې د دې اقدام له لارې خبریالان د خلکو لپاره د یو سمسور چاپیریال د برابرولو هڅه کوي او د ټولنې ټول وګړي کولی شي په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي. بوته ها و درخت های مثمر و غیر مثمر که در دامنه های دشت شادیان و کوه شادیان انشالله جوانه بزنن و محیط سالمی را برای شهروندان و ساکنان کشور رقم بزنن.
په بلخ ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل عبداللطیف سحاق وایي چې دا ډول کړنې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې مهم رول لري او کولی شي خلک د چاپیریال ساتنې او د سمسور چاپیریال د پراختیا لپاره وهڅوي. همی گیاه ها و هم درخت های کوهی را در اینجا غرس کنند تا ما یک پیام داشته باشیم برای مردم که مردم توجه جدی کنند برای حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی تا ما بتوانیم برای نسل‌های آینده یک فضای امن و مسئول و سرسبز عادیه کنیم. د یادونې وړ ده چې د یاد کمپاین په پلي کولو سره وچ او زیانمن شوي سیمې بیرته سمسور او بلخ ولایت په راتلونکي کې به یو پاک شین او له ککړتیا څخه لرې چاپیریال ولري. د بلخ ولایت د شاتو مچیو فارمداران وایي چې تیر کال د وچکالۍ له امله د پام وړ حاصل نه دی ترلاسه کړي خو د موسمي ورښتونو سره به د شاتو کچه لوړ سي. هغوی همدارنګه خوشبین دي چې سږکال به د شاتو د تولید ښه حاصل ولري. په بلخ ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤل طغرل نقشبندي وایي چې له 10 کلونو راهیسې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې فعالیت لري او په دې موده کې خالص شات تولید او بازار ته وړاندې کړي دي. از هر صندوق 10 الی 15 کیلو سال گذشته ما تونستیم یک 200 کیلو عسل بود و تولید شده. امسال ان شاء الله بر روز خدا میتونیم یک تن عسل ان شاء الله بتونیم. ښاغلی نقشبندي همدارنګه وویل چې خالص شات ډیر طبي ګټې لري او د بېلابېلو ناروغیو په درملنه کې اغېزمن تمامیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې فارم خالص شات د نړیو بېلابېلو هیوادونو ته هم صادر شوي دي. عسل گل شترخوار می باشه، از ایلاق خود چارکین می باشه، عسل گل سنجید است و استاندارد بودن عسل است به خاطر دوا و خاطر دود است در مقام بالا میرن و 2 تن از طرف ولایت بلخ به خارج صادر شده و دیگه عربستان همچنان دیگه زدن باشگاه دبی از ولایت بلخ میره دمیشه. د یادونې وړ ده چې اوسمهال د بلخ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې کابو 150 د شاتو مچیو فارمونه فعالیت لري. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور